طالبان لویان د ښاغلي ذبیح الله مجاهد سره ځانګړی بحث ولرو او د سکایپ لار را سره مل. د مجاهد صاحب ستړي مه شئ. خیر اوسئ. مننه تاسې او ټولو همکارانو ولیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. مننه چې وخت مو راکړ. سلامت اوسئ. پیل د داسې یو مسلې څخه کوو چې دلته هر چا ورته یو تحلیل خپله وړاندې کړی دی. هغه دا دی چې د طالبانو لپاره د اوربند رسمي او حقیقي قیمت څه دی؟ مطلب دا چې که طالبان د دې لوري هغه غوښتنه چې اوربند باید وکړي مني، نو په مقابل کې کوم اطمینان غواړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی اما بعد. اساسي موضوع دا ده چې څرنګه کولی سو دغه دواړه جهاتونه چې بین الافغاني مذاکراتو کې سره ناست یو، یو د بل اعتماد په لاس کې راوستلی سو او په عین حال کې داسې یو فضا ته ځان رسولی سو چې هغه ایجاب کې چې باید اوربند عملي سي. د اوربند موضوع یا د جنگ د اختتام موضوع لپاره دغه ټول بحث او دغه ټول ناستې مذاکرات د همدې هدف دپاره دي. خو هغه وخت په دغه کار یا دا میکانیزم عملي کیږي چې کله اسلامي امارت او ورسره شاته ملت چې دلته قربانۍ ورکړي دي او ستړي سوي دي، هغوی پوه چې د دوی اهداف جګړې ته نور ضرورت نه لري، لاس ته راځي او یا لاس ته راغلي دي، بیا دا ډېر اسانه موضوع ده چې سړی په اوربند په عملي کېدو خبره وکړي. د همدې موضوع تعریف ډېر سخته دی چې موږ څنګه پوهېدلی شو چې هو طالبان اوس پوه شوي دي چې دا خبره بیرته شاته نه ځي، نو اوس جګړه ښه انتخاب نه دی دوی دپاره او راځي دوی د اوربند بحث. اوس دا کېدی شي طالبان خپله په خپل ذوق هم تعریف کړي چې ښه یو دا دی چې یو شی لاسته راوړي هغې نه وروسته اوربند کوي، یو دا دی چې مطمئنه شي دا شی لاسته راوړي بیا اوربند کوي. د مطمئنه کېدو او د لاسته راوړو ترمنځ هغه توپیر چې شته، اوس تاسې لاسته راوړل ته په تمه یاست یا مطمئنه کېدو ته؟ مهم دواړه دي، خو د اطمینان حد پورې باید موږ په مخ لاړ سو او دا اوس ډېر مخکې له وخت هم داسې اوس په دې باندې قاطع خبره وکړو، هغه نهایي دریځ وښیو، ځکه چې تر اوسه پورې متاسفانه دغه تیر جریان د مذاکراتو چې موږ څو میاشتې کېږي ور داخل سوي یو او بیا دلته موانع ایجادېږي، مخالفتونه څرګندېږي او ځینو داسې موضوعات څخه د بحث وړ نوی بحث ځینې جوړېږي، بیرته هغه د اعتماد کچه ټیټوي. ډېر مهمه دا ده چې اعتماد موجود سي د دواړو جانبینو ترمنځ او بیا موږ ته دا اطمینان حاصل سي چې مقابل جهت واقعا دغه اهداف چې موږ لرو د افغانستان ملت لري هغو ته لاره خلاصوي، موانع نه ایجادوي، شخصي مفادو پسې نه ګرځي، ملي ګټې او اولیا ګټې او اسلامي ارزښتونه دا ورته مهم دي. هغه وخت چې موږ دغسې یو حال ته رسېږو چې اوربند عملي سي انشاءالله. افغانستان د حکومت او مذاکراتي ټیم چې تاسو سره ته په خبرو بوخت دی او دلته مصالح علي شورا چې هغه ورځ اعلان شوه، ظاهرا دوی هره ورځ همدا وایي چې لومړنی اولویت ورته لومړیتوب ورته د اوربند مسله لري او هیله لري چې په دوحه کې د مذاکرات پر میز اول پر اوربند توافق وشي، وروسته به ځي نور مسایل خواته. طالبان عین نظر سره توافق کولی شي؟ دا منطقي نه ده چې مخکې له هر څه نه اول باید اوربند وسي. دا جګړه یوه هغه وسیله ده چې څوک اهداف لاسته پرې راوړي دي، یعنې جګړه مقصد نه ده بذات په خپله، جګړه د یو علت په وجه باندې پیل ده. کله چې هغه علت له منځه لاړ نه سي ممکنه نه ده چې جګړه ودرول سي یا ودرېږي. بناءً باید په مذاکراتو کې اوله موضوع دا ده چې اعتماد منځته راسي، مقابل جهت دغه امتحاني پړاوونه په بریالیتوب طی کړي چې وښودل سي چې دوی رښتیا هم دلته سوله غواړي، فرصت طلبي نه کوي، عین حال کې د وخت نه وزني، موانع نه ایجادوي. تر اوسه پورې متاسفانه موږ د موانعو شاهدان وو او تر دغه تېرې اونۍ پورې موږ د دې شاهدانو څه مشکلات ایجادېدل او ستونزې ولاړې دي د مذاکراتو د بهیر په وړاندې باندې. تاسې پوهېږئ ډېر معمولي مسایلو باندې 80 ورځې ونیول سوي چې مذاکراتي جریان بحث پې کاوه یا کله کېنستل او کله بنبسته خبره تله. کله چې داسې وړو مسایلو باندې موږ مشکلات وینو نو د اعتماد ستونزه سل په سلو کې وجود لري. باید اعتماد راسي منځ ته او بیا بحث ته وړاندې لاړ سو. بحث په منځ کې اوربند په خپله یو موضوع ده چې بحث پې کېږي او هغه فضا منځ ته راسي چې باید اوربند تقاضا وکړي. او بله علت دا ده چې دلته هغه زمینه نه ده مساعده، که چېرې د دواړو ترمنځ بیلانس موجود وای، یعنې دواړه په عین موقف کې دواړه جهاتونه وجود درلودی، بیا صحیح و چې مخکې له وخته اوربند شوی. ولې اوس زموږ مجاهدین او موږ په غرو کې ناست یو، مقابل جهات په ارګ کې ناست ده، نو څرنګه به کېدلی چې اعتماد وکړو چې دا خلک له ارګه آماده دي دې ته چې باید سوله وسي او دغه ځینې شیان سره له لاسه ورکړي.
یو څه واضح شوله او دا پوښتنه معمولا هلته بحثو کې ډېره کېدله چې لکه څنګه چې دې لوري څخه د اوربان بحث لومړني بحث په توګه مطرح کېده. دویم مسله دا ده چې د طالبانو دپاره لومړنی هغه بحث چې دور ته لیواله دي د دوحې په مذاکرات کې د عمومي مباحثو په پیل سره لومړنۍ مسله چې طالبان علاقه لري پرې بحث وکړي هغه څه دي. سمه ده چې اجنډا به د دواړو لوري په توافق ټاکل کېږي، ولې تر اجنډا په توافق د مخه دواړه لوري خپلې لیوالتیاوې لري. د طالبان علاقه څه ده چې د بحث د لیست په سر کې څه ځای ولري، کومه موضوع ډېره مهمه ده چې باید بحث پرې وکړي. د مذاکراتو یو جریان موږ تیر کړی دی له امریکایي جهت سره زموږ د مذاکراتو جریان موږ ته په مخ کې پروت ده او ډېر تجارب هم ترنه لاسته سوي دي. ښه دا ده چې د مذاکراتو په بهیر کې د اجنډا هغه موضوعات چې هغه اسانه دي، مشترکات پکې ډېر دي او اسانه په باندې توافقات کېدلی سي، هغه مخته سي. په دغه جریان کې دوه ګټې موږ کولی سو. یو داسې جانبین یو د بل په شناسایي کې ښه وخت پیدا کوي، له نږدې فرصت پیدا کوي، هغه پیژندنه د یو د بل د اهدافو د نیتونو د ارادو ښه راځي. دوم داسې کله توافق منځته راځي، ځینې توافقات چې په ځینو شیانو منځته راځي دا اعتماد پورته کوي، د دواړو تر مابین یو په بل باندې د اعتماد کچه لوړېږي. لکه تیر دغه څو ورځو کې موږ وینو تنها په هغه میکانیزم باندې توافق سوی ده، هم اعتماد ته یو نوه ګټه وکړه، پروسه د هغه روانه سوه د ناستو او یو نوه بیرته اعتماد منځته یو نوه راغی. نو دا که بحث لږ وړاندې لاړ سي، موږ فرصت ورکو، وخت ورکو، اسانه مسایل تر بحث لاندې ونیسو چې دغه دوه معنوي شیانو ته چې هم اعتماد ده او هم یو د بل دقیقه پیژندنه ده، دا کله په مخ لاړ سي وروسته زه فکر کوم چې موضوعات اسانه کوي موږ ته. ولې مشخص یو اولویت چې د ټولو طالبان دپاره بارزښته واوسي د اوس نه. مثلا زه څو مثالونه ورکوم. لومړی راځئ پر نظام او د نظام پر نوعیت او پر دې مسایلو بحث کوئ. لومړی پر د بندیانو د تور لیست او پر دې مسایلو بحث کوئ. لومړی پر سیاسي مشارکت باندې بحث کوئ. هغه څه دي چې طالبان اوس نو ورته چمتوالی لري. هدف دغه ټول پکیج داسې باید لاسته راسي. د بندیانو د تور لیست موضوع خو دغه مذاکراتو موضوع ځکه نه ده چې هغه د امریکایانو سره یو فیصله سوې شی ده، له هغو سره موږ په ناسته کې بوخت یو، تماسونه هم شته، هغه صرف عملي کېدل غواړي، ځکه دلته په تعهد کې په توافقنامه کې پریکړه سوې ده چې هغه کار باید تکمیل سي. دوم موږ دا غواړو چې دغه ټول پکیج لاسته راسي، دا معنا چې هم په نظام باندې بحث وسي، هم د نور موضوعات په مخ کې خنډ غوندې پراته دي دا له منځه لرې سي. موږ لوی هدف دغه ټوله یو لاسته راوړنه د نتیجې د توافق ده، هغه ته ځان ورسو. خو داسې لارې کومه ده، زه فکر کوم د موږ لیوالتیا ډېره دا ده، د موږ د ټیم لیوالتیا دا ده چې اسانو لارو په مخ لاړ سو، اسانه مسایلو باندې ګامونه زر کېږدو، توافقات ترلاسه کو. که ځینې مسایل بغرنج هم دي، اگر که هدفي دي، ډېر لوړ دي، مهم دي، خو هغه څه کله وروسته کو دغه د اعتماد کچه لوړېږي او د بل پیژندنه لوړېږي، د هغو حل ته اساني پیدا کېږي. یو قصه چې شاید له دوحې نه په کابل کې ډېره ګرمه ده او سیاسونو ګرمه ساتل، د هغه د موقت حکومت بحث دی او اکثرا په دې باندې دا مسئله ګرمه ساتل کېږي چې ګواکې دا د طالبان یو له اساسي غوښتنو هم دی. معنا دا چې مثلا ما دا خبره ډېره له سیاسونو واورېدله په مجالسو کې او حتی په شخصي لیدلو کې چې طالبان په هیڅ صورت عمومي مباحثو باندې جزئیاتو باندې بحث کول ته چمتو نه دي تر څو چې مطمئنه نشي چې د ښاغلي غني حکومت نور نشته او په ځای یوه ځایناستې اداره یا کمیسیون یا موقت حکومت راځي. واقعا د طالبان دریځ همدا دی، موقت حکومت غواړي دفعتاً؟ نه، زه دا دریځ زموږ نه بولم. اسلامي امارت که داسې دریځ درلودی موږ به اعلان کړي وو، د خپل ادرسه موږ ځان ته ویاندویان لرو، اعلامیه خپرولی سو، خپل دریځ روښانه کولی سو. په هېڅ کې موږ دا خبره نه ده کړې. داسې نظام داسې حکومت موږ مخکې له وخته نه غواړو چې هغه پخپله بیا بیرته د نزاع سبب ګرځي. د موقتي حکومتونو یو بکګراونډ هم موږ لرو په دغه نږدې 100-140 کالونو کې. ځینې وختونو کې موقتي حکومتونه راغلي بې له دې چې هغوی فرصت طلبیو ته زمینه مساعده کړې وي، لا یې حالت پیچلې کړي وي، حل نه ده راوستی. موږ ته متزلزل نظام او متزلزل حکومت نه غواړو، نه د ځینو خلکو داسې تشهیرول غواړو چې هغه د یو بېطرفه په نامه راسي، ځان مشهوره کړي او یا کریډټ واخلي او دغه دا څه چې باقي له چورو چپاول نه پاتې دا هغه وي ستاراجي کړي. مسؤل نظام غواړو، داسې حکومت غواړو چې مقتدر وي او د هېواد ګټې خوندي کړي، ارزښتونه خوندي کړي. تر هغې چې په مباحثو کې نسبي نتیجې ته رسیږو، دلته باید موجود حکومت خپل کار ته دوام ورکړي. په دې برخه کې خو طالبان ستونزه نه لري.
موږ خو د حکومت په نامه څوک نه پیژنو، مقابل جهت هم افغاني هغه څوک دي چې موږ سره په جنګ کې وخت پاته سوی ده. د 20 کالو کې متاسفانه د امریکایي اشغال پلو هم نیولې او دغه خلک موږ ته پاته دي، په دغه نامه یې پیژنو. خو کله که دغه ټیمونو تر مابین توافقات منځته راځي، هغه بیا داسې کمیټه تشکیلولی چې هغه مسؤلانه برخورد وکړي او د نظام په څرنګوالي او راتلونکي په څرنګوالي باندې مسؤلانه ګام واخلي، کېدای شي دواړه غاړې په یو کمیټه کې سره شریک غړي ولري چې هغه دغسې اقدام وکړي لکه یو نظام. تاسو مخکې رښتیا هم د طالبانو علاقه دا وله چې اکثرا هماغه توافق چې دوحه کې له طالبانو سره وکړه هغه اساس او بنیاد هم اوسي او د راتلونکي لپاره د لارې نقشه هم اوسي او د تاسو په باور هغه به کار نسبتا اسانه کړي. ولې پر تاسو نیوکه ده او اکثرا دا نیوکه د حکومتي او یا هم ستاسو د نورو مخالفینو لوري سوې ده، د خلکو لوري شوې ده چې کله چې هغومره متحد ځان ګڼئ هغه دوحې تړون ته هلته روحیه او توافقات دواړه د تړون همداسې وله چې تاوتریخوالی به په حد اکثر توګه کمیږي او کوشش به کوي چې تاوتریخوالی په کمک باندې ټینګار وشي. ولې په دې برخه کې تاسو ګورئ چې امریکایان هم په تاسو نیوکه کوي چې دا مسله مو نه ده مراعات کړې. حتی د موټر بم او ځینو بریدونو مسله چې قطعا ویل کېږي چې توافق دا و چې نه به کېږي ولې ښارونو کې وشوله. نو په دې برخه کې ستاسو نظر اخلو. توافقنامه خو د تاسو ټول په مخ کې پرته ده، هلته داسې مشخص نه دی راغلی چې دغه کار به نه کېږي د داخلي جهاتونو سره. د امریکایانو سره موږ خبره راغلې ده، هغه اوس باندې چا برید نه ده کړی تر اوسه، هېڅ څه کې یو تخلف څوک نشي ښودلی او د داخلي جنګ سره روان د دې دپاره د حل لار جلا یو توافق ته ضرورت لري. په هغه توافقنامه کې د داخلي جهات په جنګ او نه جنګ په اړه هېڅ ویل سوي نه دي، صرف یوه یادونه سوې چې دې ته به زمینه سازي کوو چې سوله او مذاکرات او زمینه فضا آماده سي، جنگ به په دې لیول کې نه ساتل کېږي لکه هغه اوسې. او دا موږ په صراحت سره ویلو چې جنګ له سږ کال جنګ د پروس کال نه ډېر تفاوت لري، بریدونه ډېر تفاوت لري او اوس هم ځینو ځایو کې چې موږ اړ سوي عملیات هم اجرا کړي دي، په عامو حالاتو کې موږ کوشش کړی دی چې ونیسي. اوچت دی مجاهد صاحب، موږ دا اوس هم چې ملګرو ملتونو چې شریک کړل داسې کوم خاص فرق د 2020 او 2019 نه ګورو متاسفانه. البته آمار خو هغه څه چې ادارې موږ سره شریکوي یا مثلا ملګري ملتونه وایي ډېر خاص فرق نه لري، خصوصا د ملکي تلفاتو برخه کې. یعنی د جګړې شدت د خلکو لپاره هماغه تعریف لري چې یو کال د مخه و. جګړه ستانزی صاحب دا یو طرفه کار خو نه ده، نو مقابل جهات چې په ملکي کورونو بریدونه کوي. 13 هفته کې موږ محاسبه کړې وه، 26 مورده باندې ملکي بریدونه سوي دي، 80 کسان 80 کسان شاوخوا شهیدان او زخمیان سوي دي، کورونه نړېدلي. دا خو د هغو کار داسې کوي او بمبار کوي، وحشت کوي، ملکي خلک شهیدانوي. موږ له خپلې خوا نه مسؤلیت لرو، موږ په مسؤلیت سره ویلو چې ملکي خلک هم هېڅ هم هدف نه دي ګرځولي او نه ملکی هدف خلک د موږ هدف دي، نظامی اهداف موږ تعقیبو او هغه اهداف چې موږ وړاندې اقدام کوي. قسم لک څه بحث نه لري کېږي ولې 2-3 بریدونه لکه خوست کې، لکه غزني کې، لکه تیر برید چې پکتیا کې و یا دغسې په بادغیس غور کې، هلته موږ متاسفانه ملکي تلفات هم درلودله. دغه د خوست موضوع یا نور دا ټول عکس العملي بریدونه اوس په نظامي اهدافو باندې سوي. تاسو پوښتنه وکړئ په خوست کې یو قوه ده د ضربتیانو په نامه، هغه کوم شرارت په خوست کې پیښیږي او دوی تر شا ولاړ دي، مخامخ خلکو کورونو ته ورځي چاپې وي لکه امریکایانو به سوال دغه لاس تربیه سوي، عین هغه عادتونه ورسره دي، هغه رقم وحشیانه او په قساوت سره خلک وزني. نو هغه عکس العمل چې موږ باید د دوی په مرکز کې باید د دوی انتقام اخیستو. متاسفانه تاسو به لیدلي حتما تصویرونه یا به تاسو هم آمار رسېدلي چې عکس العمل دومره شدید و چې نظامي هدف نه وراخوا کافي ډېر ملکي هم مالي هم ځاني زیان خلکو ته واوښته. په ډېرو ولایتونو کې د خوست په شمول یو شی د انفجاراتو په نتیجه کې زه منم ستانزی صاحب چې کله کله انفجار دروند وي، شیشې ماتې کړي، دغه په نتیجه کې خلک خوږ سي. خو د شیشې خوږېدل د بمبار له خوږېدلو سره ډېر تفاوت لري او د اوسنیو جنګ کې د شیشې له خوږ نه څوک ځان نشي ساتلی په یو جنګ کې. که دا اوس جنګ څوک یې ورې جنګ کوي او جنګ ته ضرورت پیښېږي نو طبعا چې لاسي بم واچوي شیشه ورسره ماتېږي، خلک خوږوي. دغه نه ما سوا څوک هدف نه دی ګرځول سوي. مجاهد صاحب راځو د سیاسي بحث یو ځل بیا چې ځینې پخوانی سیاسي او جنگي جبهات لکه جبهه متحد چې هغې وخت کې او جمعیت ګوند محوریت و یا دغه ځینې نور ادرسونه تاسو ته د قدرت د 20% ټاکي. مثلا قانوني صاحب ورځ ویلي چې 40% به طالبان ته ورکړو، نور به نور ته. یا بحث قومي کوي وایي چې ښه طالب به او حزب به څوک به د پښتون په سهم راځي او ټالوال او جمعیت به د تاجک په سهم راځي او د دوستم به د ازبک په سهم راځي. آیا واقعا دغسې یو سیاسي تعامل دپاره زمینه برابرېږي په دوحه کې؟ نه، زه دا په سلو کې ردوم. افغانستان یو واحد ملک ده او دلته هر افغان اوسېږي، هغه د دې هېواد برخه ده او مساوي حقوق سره لري. هېڅ نه دغلته د موږ اجازه ورکو څوک تقسیم بندي د قوم په اساس وکړي، نه د ګوندونو په اساس. او دې ترخې تجربې موږ لیدلې دي
او که څوک فیصدي ټاکي دا دوی خپل فیصدي دا ډیره جالبه ده. موږ په فیصدي باندې باور نه لرو. موږ وایي افغانان هغه افغانان چې خبره دي، هغه افغانان چې د هیواد غم ورسره ده، د هیواد درد ورسره ده، هغوی د په مشترک نظام جوړ کړي، قوي مقتدر نظام چې ټول افغانان پکې ځان هم وګوري او هر جهاد پکې حضور هم ولري او خپل حق هم پکې واخلي. دا د قومونو په اساس ویش، د فیصدیو په اساس ویش موږ ردوو او دا بې انصافانه هم ده. یو څوک چې که تاسې لیدلي وي د کابل ادارې تقسیم شوه 50-50 تقسیم شوه، یعنی ډاکټر عبدالله ته هم 50% حق و او دی جنابان بیا دومره لوی جهادي بهیر ته 40% حق ټاکي. دا یو نوع انصاف هم ډېره لرې خبره ده چې کېږي. په هر صورت موږ د فیصدیو طرفدار نه یو. موږ یو واحد هغه نظام غواړو چې افغانان من حیث افغان او من حیث مسلمان کې ونډه ولري، نه داسې د کوم قوم ده د کومې ډلې ده. نه بالاخره اوس خو دا قصه داسې جوړه شوې موږ چې مصالح علي شورا هم دلته ولیدله اکثرا هماغه د جبهې متحد غړي دي هماغه عنوان ورکړي. مثلا اوساساف دغسې د جمعیت مهم غړي ولا د وحدت دواړه مشران ولا دغه کسانو چې پخوا په یوه جبهه کې جبهې متحد تر عنوان لاندې یو وخت کې طالبانو سره جنګېدل او په بن کې هم اکثرا دوی ولا چې تصمیم نیوه. اوس خبره دا ده چې خلکو دلته یو بل تعریف هم وضعیت نه رامنځته کړی چې موږ یو ځل بیا زو صفر ته معنا ده چې د طالب او د جبهې متحد ترمنځ به جوړ جاړی کېږي، په دې کې بل څوک نه ځایږي. آیا دغسې ده؟ دا خبره دا تصور سم نه ده چې کېږي. البته که مقابل جهاد کې دا کېږي دا د هغو خپله ستونزه ده. زموږ له خوا نه دا شی نشته. زموږ هېڅ ویش هم د قوم په اساس نه ده سوی. زموږ هېڅ تصمیم د قوم او د تنظیم په اساس نه ده. اسلامي امارت کوم تشکیل اوس لري، پخواني ټول تنظیمونه دلته حضور کې لري. هغه مجاهدین موږ سره ستاسې پخوانیو تنظیمونو کې په مختلفو تنظیمونو کې فعال وو، جهاد یې کړی و د شوروي اتحاد په وړاندې او اوس زموږ برخه دي. او قومیت اصلا مطرح نه ده. موږ د چا نه دا پوښتنه نه کوله چې د کوم قوم یې راغلی، زموږ پسې افغان وي مسلمان وي زموږ سره په هدف کې شریک وي، هغه زموږ ورور ده، زموږ غړی ده، موږ سره فعالیت کوي. نو دا زموږ ستونزه نه ده، د مقابل جهاد ستونزه ده. 20 کاله مخکې دا ستونزه روانه وه، اوس لا زور اخیستی دی د اشغال په تر سوري لاندې. متاسفانه د افغانانو ته عموما ډېر یو بد زیری درلودلی سي او مشخصو ادرسونو ته ګټې ځي، د مشخصو افرادو په نام او عنوان باندې ټول افتخارات تړل کېږي. دا بې انصافي ده او موږ دا د ملت په ګټه هم نه بولو، د اولیا منافعو هم زیان ده او اسلامي اصول هم نه تاییدوي. دا شی یو ځل بیا د نظام قصه دلته ګرمه شوې ده او په دې هکله بیا هم هماغسې کله کله ځینې سیاسون بیا ستاسو نیابت کوي او لکه له ځانه داسې توضیحات لري چې ښه طالب څنګه نظام غواړي یا نه غواړي. بحث دا دی چې د طالبانو دریځ لا هم هغه چې پخوا تاسو موږ سره مرکه کې د عقل ویلي وله د نظام او د اساساتو اصلاح ده یا تغییر. دغه حالت دوه توجیهګانې لري. یو داسې ځینې شیان اصولي او د هیواد د بنیادونو په طور پیژندل کېږي چې هغه باید اصلاح سي، قوي اصلاح، زور اصلاح پکې راسي. ځینې شیان د اشغال په نتیجه کې په موږ تپل سوي لسلان زموږ په ترمینالوژي کې موجود نه درلود، زموږ په فرهنګ کې موجود نه درلود او زموږ د ضرورتونو نه هم اضافه شي تپل سوي په زور باندې په موږ د B-52 ډوله الوتکې په زور هغه شیان سره تبدیل او تغییر ته ضرورت لري. نو بناء موږ چې کله مذاکرات ته ځو په بحث کې په میز باندې بحث کوو دغه ټول مسایل هلته غورځي. هغه شی منځته راځي، هغه څه به کېږي چې هغه زموږ د هیواد ګټې ایجابوي، اسلامي غواړي، اسلامي ارزښتونه تطابق ورسره لري او زموږ درد دوا کولی شي. ولې دلته ډېر مسایل داسې دي چې هغه اساس په اصطلاح وروسته د هغې چې امریکایانو دلته برید کړی دی وروسته تر هغه رامنځته شوي دي. که تاسې د امنیتي ځواک بحث او امنیتي ځواک دپاره څومره امکانات برابر شوي دي، اوس دا یو جدي بحث باندې اوښتی، اختلافي بحث باندې اوښتی. خلک د امنیتي ځواکونو د بیا پاشل کېدو طرفدار نه دي او دغه وسایلو چې موږ یا په خیرات یا په عذر یا په هر څه چې په قیمت ترلاسه کړي دي او همدارنګه مثلا د بیان ازادي یادېږي. د بیان ازادي البته تعریفونه ترې متفاوت دي، ولا هغه د بیان ازادي چې اصول ایجابوي هغه او دغسې ځینې نور مسایل دي. آیا دا مطلق تغییر ته اړتیا لري یا اصلاح ته؟ بیا هم زه خپلې خبرې ته راځم چې ځینې شیان تغییر او ځینې اصلاح ته ضرورت لري. مثلا بنیادونه دي د افغانستان سړکونه نړېدل یا نیمه جوړ شوي دي، دغه تقویې ته ضرورت لري، اصلاح ته ضرورت. صحت برخه کې خدمت شوی، په د تعلیم او تربیه په برخه کې شوی دی. البته اصلاحات به غواړي، ښه اصلاحات، جدي اصلاحات، ولې په خپل حال پرېښودل ضرور دي. د امنیتي برخې هم بېلابېل ارګانونه او نهادونه چې جوړ شوي دي زور اصلاحاتو ته ضرورت بېله شکه لري، ولې دا هغه څه دي چې موږ هېواد به آینده کې ورته اړتیا ولري.
خو بعض شیان داسې دي چې هغه جدي تغییر او له منځه وړلو ته ضرورت لري. مثلا موږ د مخدره موادو په برخه کې څومره په نشهیي توکو روږدي خلک لرو، دا جدي بندول غواړي. همداسې ځینې هغه فرهنګ چې په د ارګ په 2 مترۍ کې 2 رئیس جمهوران په یو ورځ باندې اعلان د کامیابۍ او بریالیتوب کوي که خدای نخواسته د باندني ځواکونو دلته نه وای، هغه په یو دنني ناورین باندې هغه ورځ بدلېدل. دغه حالت تغییر ته ضرورت دی. دغسې بې بندوباره حالت باید هېڅکله هم افغانان هم نه مني، په ګټه هم نه ده، زموږ د ملت په زیان دغه تبدیل غواړي. د نظام بحث کې به دلته مصالح عالی شورا د رهبرۍ ناسم چوش ولا او غین علاوه حتی د حکومت منتقدین او مخالفین هم چلته موږ لرو، یا د حکومت موافقین هم دی وی لکه ډاکټر صاحب عبد الله ویلی دی، یونس قانی ویلی دی، استاد صاحب ویلی دی، قاضي صاحب ویلی، دغه صاحب د حکومت مشران ویلی دي چې د جمهوریت په بحث کې موږ یو خبره لرو او ټول یو لاس یو نه غواړو جمهوریت او لاس راوړنې مو د معاملې وړ وګرځي، اول ته داسې معامله به وشي چې دا پکې ذوب شي. دوی د جمهوریت بحث جدي نیولی دی. طالبانو دپاره دا د منل دی یا برعکس طالبانو د امارت بحث جدي نیولی دی؟ اصل کې موږ د اسلامي حاکمیت بحث جدي نیولې، سوچه اسلامي حاکمیت موږ تعبیرو. زموږ په نشراتو کې هم تاسې اورېدلي، زموږ په میز کې ویل سوي دي، بار بار موږ تاکید هم په دې باندې لرو. که څوک موږ سره اسلامي حاکمیت منظور وي، اسلامي حاکمیت غواړي، خو فبها او که چیرې داسې وي چې هغه اصطلاحات چې نوي راوارد سوي دي یا د فشار په ډول د موږ په ملت تپل سوي دي، هغه ښه دا ده چې دوی په خپل فکرونو کې تجدید نظر وکړي. موږ هېڅکله هم د هغه نظام طرفدار نه یو یا نه غواړو چې هلته چوکۍ په پیسو باندې خرڅېږي واخیستل کېږي. هغه نظام موږ نه غواړو چې په یو ورځ 2 نفره د رئیس جمهور په توګه باندې ځان اعلانوي. هغه نظام هېڅکله هم نه غواړو چې هغه نظام کې خلک د دروغو وعدې ورکوي، وایي په 100 ورځو کې دسترخوانونه تغییر کوي، بیا د 100 ورځو بعد چې پوښتنه کوي د خلکو د فقر کچه لا هم زیاتېږي، لا تباهي لور ته ځي. دغسې بې بندوباره یا دغسې کمزوری یا دغسې په غیر واقعي شیانو ولاړ نظام او خیالي نظام دا نه غواړو. دغه څه چې تاسو ویلې مجاهد صاحب، دغه څه چې تاسو ویلې دغه منفي پوینټونه چې تاسو یاد کړ، دا شاید هیڅوک دلته د افغانانو په حیث باندې نه غواړي، ولې بحث دا دی چې دا به شاید د جمهوریت عیبونه نه وي، یا مثلا برعکس تاسو په هکله نیوکه کېږي چې موږ بیرته ځو د طالبانو هغه حاکمیت ته چې ډېر خلک ورسره مشکل لري، وایي چې ښه موږ نړۍ سره اړیکې قطع ولې، وضعیت بل رقم و، دلته هغه د بیان ازادي موجوده نه وله، سیاسي مشارکت موجود نه و، سیاسي مبارزه موجوده نه وله. دلته بیا اساسو مخالفین بیا همدا وایي چې ښه موږ امارات ته هم بیرته نه ځو. نو فکر کوئ چې په منځنۍ لاره توافق کېدونکی ده؟ زه په دې باور یم چې اسلام داسې څه دی چې افغان ملت غواړي. څه کسانو که اسلامي حاکمیت نه وخت موږ ته معلوم الحاله کسان معلوم دي چې د اسلام سره به دښمني درلوده یا به یې په اسلام ټول غواړي بالکل دقیقاً، او که غواړي خو احکام مني. اسلام کې ټول شیان مدون دي، داسې نه دي چې موږ نوی تعریف راپورته کوو اسلام نه، نوی تشریح کوو. ټول شیان مشرح دي، پراته دي. دا خلک چې خبرې کوي یا توجیهات کوي صرف پوه نه دي په اسلام مطالعه کړی به نه وي، دا ستونزه ده. موږ چې هلته مذاکراتو کې ناست دا به ټول هلته ثابته کړو چې اسلام څه وایي. هلته دا خبره هم سوې ده چې شیان به په مجلس کې هم د فقه په اصولو باندې به فیصله کېږي، د علماو تر نظر لاندې به وي. دغه ټول جریانات به دغسې په مخ ځي. نو دا تشویش دې څوک نه کوي چې دلته غیر اسلامي څوک شی په موږ ومني یا موږ هغو ته غاړه کېږدو. دوی دې هم داسې غوښتنې نه کوي چې هغه د افغانانو د دې هېواد شی نه ده، پردي شیان دي او پردي اصطلاحات. ولې په دغه شپور البته دا قصه ډېره پخوانۍ وه، په دې شپه ورځو کې ځکه چې دا بحثونه ډېر مهمه شوله، نږدې شوله، تقریبا د عمومي مباحث ته نږدې شوله، دا خبرې ځکه بیا رابرسېره شولې. او دلته که دا اوس هم تاسې مثلا میزونه وګورئ، اکثرا تحلیلګران دا وایي چې بیرته د طالبانو امارت هغسې وضعیت او طالبان مطلق په هغه فکر دي او که په هغه فکر نو دلته خلک نه مني. خبره دا ده چې بیرته مطلق د هغه وضعیت حالات راتلونکي دی، د انعطاف خبره هم شته، اوس دا ځل تعامل ته حاضرېږو. اصل کې موضوع دا د امارت خو یو بڼه د نظام ده او اسلامي حکومتونو نوم ده. د متحده امارات د عربو څو هیوادونو سره جمع شوي د متحده امارات نومیږي، د دوبۍ او ابوظبي او شارجه او بېلابېل. هغه کوم ستونزه نه لري، په نړۍ کې هم خلک دې سره حساسیت نه ښیي، افغانان دې هم نه ښیي، او هغه مسلمان افغانان چې اسلام باندې عقیده او باور لري هغه دې سره ستونزه هم نه لري. هغه خلک چې ستونزه لري یا په کوم ځای کې حساسیتونه ښیي هغه وجه معلومه ده چې ولې ښیي، او د هغو اصل کې هغه مشکل له اسلام سره لري، مشکل له اسلامي تیوري سره لري، له اسلامي نظریې سره لري، هغه بېله ستونزه ده. خو اوس
اوس د دې وخت نه راغلی چې خلک دلته په افغانستان غوندې یو هیواد کې غیر اسلامي خبرې وکړي یا د دین د باندې خبرې وکړي. ښه دا ده چې په دین باندې راټول سو. اسلام هیڅ چاته هم په ضرر نه ده، هیڅ چاته هم په زیان نه ده، د ټولو ژوند ګارنټي کوي. موږ هم له خپل ځان شخصي تعریف او تعبیر او ترجمه نه کوو د اسلام، مدون شیان لرو، دغه د کلونو اسلام او حاکمیتونه کړي دي، تاریخ شاهد ده. موږ به هغه څه کوو چې اسلامي علما او دانشمندان او پوهانې موږ ته تشریح کوي، موږ به غوږ ورته نیولی. دوی دې هم د خپل عندي شیانو خپل شخصي نظریات نه تپي او نه تحمیلي، او موږ هم کوشش کړی چې هېڅکله خپل نظر او شخصي نظر د اسلام په نامه چاته ورونه پېژنو. هر څه مشرح دي، هر څه واضح دي او رڼې لارې پرتې دي، صرف قناعت غواړي. دلته په سیاسي محیط کې مهمه مسأله او بحث په دې ورځ کې دا ده چې ښه که موږ یو توافق ته ځو، یو د گزار مرحله به یو تر هغه وروسته به بیا مونږ ځو او د طالبان چې په هغې وخت کې به یو سیاسي مطلق یو سیاسي جریان ته راوښتي او بیا به موږ ځو ټاکنو ته. انتخابات یا ټاکنې د مسؤلینو او د حاکمینو ټاکلو دپاره اصل ګڼئ، قانع کېږئ، توافق پرې کوئ؟ ما مخکې وویلې چې دغسې یو جریان سره موږ نه موافق یو، نه حمایت ترې کوو. چې هلته څوک ډېر دروغ ویلی چې هغه بریالی دی، څوک چې دروغ نسي ویلی، یو عالم د دین نسبت لري او حیثیت لري، هغه بیچارګۍ په صفر کې را روان وي. داسې یو حالت ته موږ ځان نه اچوو. او دا کسان چې انتخابات نه تعریف همدا دی او انتخابات نه منئ سیاسي محیط کې. زه وایم چې دا پرېږدو، مذاکراتو کې په دې باندې فیصله کېږي. خو د ذهنیتونو د جوړښت لپاره زه دا وایم دغه جنابان چې په کابل کې ناست دي د جهادي څېرې هم شته. حکمتیار صاحب جهادي څېره ده، سیاف جهادي څېره ده. دوی نه پوښتنه وکړي چې دوی په تېرو انتخاباتونو کې د دوی د ګټې هغه فیصدي څومره ورسره لري، دوی څومره دې هېواد ته قربانۍ ورکړې دي، څومره ستړي سوي وو، څومره د نورو په نسبت باندې برترۍ درلودې. کله چې د دوی درجه په 2-3% کې را روانه وي، یو بل څوک چې هېڅ هم نه د هغه په لوړ فیصد کې روان وي، نو پوس دغسې یو ډنډ ته اچول د دې هېواد په ګټه نه ده، زموږ په ګټه نه ده. په ډېرو هېوادونو کې سیستمونه بېلابېل دي. هر هېواد د خپلې هغه ارزښتونو په چوکاټ کې دننه ځان ته اصول ټاکي، ځان ته نظام ټاکي، په هغه اصولو روان وي. پردي شیان مه کاپه کوئ او امید پردي تقلید کوئ. دلته هېواد لرو، اسلام لرو، ارزښتونه لرو، ګټې لرو، منافع لرو. دغه په چوکاټ کې باید موږ خپل منافع وسنجو. هېواد ته سوله مهمه ده، هېواد هم پرمختګ مهم ده. دا مهم نه ده چې نن د احمد په چوکۍ ناست، سبا د محمود ناست، بل ورځ د بل څوک ناست، بل ورځ دا هېڅ ارزښت نه دی. ارزښت دا لري چې د دې هېواد ګټې محفوظ شي، مقتدر نظام ولرو، اقتصاد هم پیاوړی شي. دغه وران ویجاړ هېواد 40 کاله وران شوی د آبادي دپاره یې مټې رابډ وهو او یو له بل مسابقه وکړو، نه داسې چوکۍ د حاصلولو دپاره مظاهرې وکړو. ستاسو پخواني یعنې طالبانو سره مخکې له دې چې دا نوی نظام راشي د تاسو حاکمیت په وخت او تر هغې دمخه هغه ستاسو سره جنګېدلي جنګي جبهات او مشران یې سیاسون یې په دې شپه ورځو کې یو ځل بیا دا بحث راپورته کړی دی چې که د سولې په بحث کې ښه پرمختګ نه کېږي، موږ باید د مقاومت جبهه فعاله کړو. ستاسو ځواب؟ موږ په دې باندې غږ کوو په ټولو باندې چې د جنگ شعار ورکول ښه کار نه ده. باید د سولې په اړه باندې فضا مقدره نه شي او دلته اعتمادونو ته زیان وانه وړي. او بل داسې موږ د جنگ طرفدار نه یو، خو یو شی ډیر جدي وایو چې د موږ اهداف چې کوم دي اسلامي اهداف چې دغه لپاره د ملت 20 کاله راوسم قرباني ورکړي، خو هم قرباني ورته ورکړي و او د موږ د 2 میلیونو شهیدانو ارمان د سوچه اسلامي حاکمیت دلته راتګ ده. دغه په لار کې هر څوک خنډ سي، موږ نه له مقاومت ویریږو، نه له مقابله ویریږو، نه هغه موقف کې دوی اوس پاتې دي چې مقاومتونه کوي. سوالته یو نوم درلود، اوس د اجرانو په نامه پیژندل کېږي. باید خپل عینه کې وګوري، خپل وزن هم وتلی او هغه وختونه اوس تیر شوي دي چې به هېوادونه بل دوی نه حمایت کوي یا به دا ملت بیا دوی د یو صفت په نامه باندې احتیاط سره کوي. دا وری به ډېر جدي ګامونه کېښودل کېږي. خو موږ هېڅکله نه غواړو چې جنګ ته لاړ شو. موږ دې خلکو ته دعوت ورکوو چې که د هېواد ورانول هم دغومره بس ده، که په پردیو باندې هېواد خرڅول هم په بېلابېلو عنوانونو دغومره بس ده، که ناروا مقاومتونه او شرارتونه هم دغومره بس ده. نور باید په هغه څه قناعت وکړي چې دا لري، دغه ورته کفایت کوي. بایدن او جنوري د امریکا لپاره د طالب امریکا پر هغه توافقات هم تاثیر لري. تاسې په هکله اندېښنه یا خوشبیني یا هر څه چې بولی لرئ که نه لرئ؟ معنا ده چې ممکن غالبا د خلیلزاد ماموریت ممکن د بایدن د راتګ څخه وروسته ختم شي، ځکه هغه پامپیو او هغوی د جمهور غوښتونکو د ټرمپ په ټیم کې وله د امریکا او د طالبان ترمنځ رامنځته شوی تعامل به تغییر ونه کړي؟
څومره چې موږ مطالعه لرو او دغه توافق څه سوی ده مخکې ویل سوي دي چې موږ د په امریکا کې د یو ټیم سره توافق نه ده کړی نه د سیاسي جهاد سره کړی بلکې د امریکا د یو هیواد په حیث باندې دا ایجابات سول دا استراتیژي سوه دا په ګټه سوه چې د افغانستان جنګ پای ته ورسوي د هغه جنګ د پای ته رسېدو دپاره دویم ضرورت درلود چې راغله مذاکرات یې وکړه توافقنامه وسوه او موږ هم د اشغال د خاتمې دپاره ضرورت درلود چې د ملک نه بهرني ځواکونه ووځي نو بناء موږ چې ګورو دا د استراتیژي دواړه هیو طرفونو ته بدلی سوي نه دي نو فکر دا کېږي چې دغه توافقنامه په خپل شکل عملي سي دا د امریکانو په ګټه هم ده او معلومیږي هم چې دوی ورته جدي دي اوسني اقدامات هم تاسې ګورئ راتلونکي اقدامات به هم دا ثابته کړي چې امریکایان هم دې ته جدي دي او موږ هم په خپل حد کې ولاړ او متعهد یو نو فکر نه کوم چې په دې مورد باندې کوم تغیرات راسي یو ځل بیا دا زمزمه د امریکایانو له سیاسونو څخه اورېدل کېږي او شاید هم فکر کېږي د بایډن یا د دیموکراتانو پر اتاک سره به شاید دغه معادله تامین هم شي چې د بهرنیو ځواکونو یا مشخصا د امریکایانو ډېر شمېر د دوی وتل به شرایطو پورې او د شرایطو د وضعیت د تعریف پورې تړاو لري که شرایط مناسب وي نو دوی به وځي او هغه تعهدات به عملي کېږي او که شرایط مناسب نه وي چې بیا به دوی خپله تعریفوي چې شرایط مناسب دي که نه دي بیا هغه وخت امکان شته چې د تعهدات خلاف هم عمل شي او دوی یو څه وخت دپاره محتاطانه پاتې شي دا خبره د توافقنامې سره موافقه نه کوي توافقنامه کې ډېر تسریع زمانه مقیده سوې 14 میاشتې دوی دلته اخري ځواکونه به هم له دې ځای نه وځي او دا هم واضح ده که یو عسکر هم په افغانستان کې پاتې وي دا ملک بیا هم اشغال ده دلته به بیا په خپل حال باندې جنګ روان وي نو زه فکر نه کوم چې یو هیواد چې امریکایان ډېر محتاط هم دي له خپلو عسکرو سره د هغو ژوند هم ډېر اهمیت ورته لري او په زرګونو عسکرو کې دوی توافق ته ورسېدل او بیا په کمو عسکرو کې به دوی پښه ټینګه کړي چې نه ځو بیا که خدای نخواسته بیا جنګ شروع شي عمومي جنګ او بیا هغه لوړ ګراف د جنګ ته ځو امریکایان په دې کې ډېر جدي آسیب پذیره کېږي او دا ځای دوی در کړی ده نو فکر نه کوم چې داسې یو انتخاب دوی وکړي د طالبانو په هکله یو بله خبره چې طالبان فرصت ته په تمه دي شاید هم یو هغه فرصتونو څخه همدا ده چې بهرني ځواکونه په بشپړه توګه وځي یا د امریکایانو لیوالتیا نظامي لیوالتیا خصوصا افغانستان لوري ته کمه شي نو دوی به په زور کابل ته ننوځي هڅه به کوي چې په زور باندې که دوی وتواني بیرته حاکم شي نو ډېر څه به دوی ترلاسه کړي تر هغې چې په یو مشارکت کې یو مشخصه فیصدي ترلاسه کړي د زور انتخاب د جګړې انتخاب د کابل د بیرته بشپړ نیولو حاکمیت دپاره لا هم د طالبانو د میز په سر شته یو اضطراري حالت ده هغه ځان ته حالت ده خو هېڅکله هم موږ د زور او د جنګ خبره نه ده کړې لومړۍ ورځ هم نه ده کړې اوس هم نه کوو او بل داسې موږ مذاکرات ته په کوم جدیت هلته تللي یو ډېر مهم خلک هم هلته بوتله د خپلو صفوف هغه د باور ډېر باور وړ خلک هم هلته کېنول له دې معلومیږي چې نه موږ د جنګ نه خبرو ته ډېره ترجیح ورکوو غواړو چې مقابل جهات هم داسې وکړي او البته که خدای نخواسته دغه بحران منځته راغی چې مذاکرات ناکامه کېدل مقابل جهات بیا هم بانګیرۍ کولې ځان یې مطرح کاوه پردي اجنداګانې دلته تطبیقولې یا یې د نظریو تحمیل غوښت په افغانانو باندې بیا خو جنګ هغه مجبوري ده چې موږ لا پیل هم په مجبوري کې شروع کړی ده اوس هم بیا د وجیبې له مخې او د یو ضرورت له مخې او د یو محتاجۍ له مخې بیا انتخابوو او په مخه به وو که څه هم پاکستان سره موږ نور تعاملات هم لرو ګاونډي هیوادونه دي دوه دولتونه دي اړیکې سره لري ولې د عمران خان سفر کابل ته په عین وخت کې دلته سیاسي او حکومتي دواړه تحلیلونه ورسره جوخت دغه وله چې موږ عمران خان نه غواړو چې طالبان مجبور کړي اوربان ته موږ عمران خان نه غواړو چې طالبان مجبور کړي نطاق ته موږ عمران خان نه غواړو چې طالبان دې ته کې هغې ته ولې باید داسې وشي یعنې ولې باید موږ کله چې نوم ورکوو افغاني جهت ولې تعامل مو له یو پاکستاني جهت سره وي آیا عمران خان دی چې تاسې د جګړې او اوربند او دې مسایل ته مجبوروي دا پښتنو ښه وایي چې هغه چا نسي وایي چې څوک دغه تمه لري او یا دغسې انتخابونو ته لاس اچي موږ له خپلې خوا نه ډاډ ورکوو چې یو خو تعاملات دي له ملکونو سره موږ ډېر ګڼو ملکونو سره نیک تعاملات غواړو پاکستان هم یو اسلامي او زموږ همسایه هېواد ده ښه تعاملات او آینده ورسره غواړو ملتونه هم سره تړلي دي ډېر ارزښتونه او ګټې هم سره تړلي دي دا یو ضرورت ده او یو دا څوک په موږ باندې یو شی په زور ومني یا تحمیل کړي دې نسخې ډېره وخته منفي نتیجه ودرلوده پخوا هم خلک دغه تصور درلود منفي و دا خبره اوس هم که څوک دا ذهنیت ولري چې په موږ به څوک شی تحمیل کړي دا غلطه ځکه ده چې موږ د شانه یو ملت لرو د ملت ارمانونه چې یو شی ایجاب نه کړي دا د څو نفرو یوه ډله نه ده چې بس یو څو نفر چا ته تاثیر لاندې راسي او فیصله وکړي دا د یو ملت د ارمانونو ممثل یو نظام ده چې هغه د ملت غوښتنه ایجاب نه کړي موږ د هېچا هم خبره نه منو او د باندې فشارونه نتیجه نه لري ښه دا ده چې دغه څوک چې دا تصور لري چې بهرنی فشار به ګټه کوي د افغانستان مسایلو ته دا ښه انتخاب نه ده
دا بد انتخاب ده او غلط پوسوي دي باید په دې باندې تجدید نظر وکړي. متاسفانه موږ شاید دا ثابت کړم مثلا دا اوس هم تاسو کله چې موږ په طرز العمل توافق وکړو ټولو اکثره تحلیلګران دلته هم دا ویل چې فشار نه وای موږ دواړو لوريو دا توانایي یا دا ظرفیت یا دا انعطاف یا دا خواله نه درلوده چې لاړ دي شو یو افغاني توافق ته وای موږ طرز العمل هم په د فشار لاندې په توافق کړی دی په راتلونکي سیاسي فارموله هم د فشار لاندې او د امریکا او مدونه نسخه به لیکل شوی لکه بون کې چې وکړله او هر څه به که په طالب مني او که په دې لوري مني دا به بهرنیان وي خصوصا امریکایان به یو پر موږ فشار راوړي. دلته نظریه دغه ده. نو په موږ باندې د فشار وسیله په یو ځکه نه د ثابت تصویر ځکه موږ هیڅ پریکړه د فشار په نتیجه کې نه د کړې که تاسو محسوسوي ماته وخی کومه پریکړه په اول ورځ موږ ویل چې حنفیت په دغه میز په سر ومني وسم منل شوی ده د خو د فشار نه د موږ اساسي غوښتنه ده همداسې ماسه ولې غنه نور د تړون د اصل په توګه منل د موږ غوښتنه او معقوله و موږ په غیر دریز ولاړو که چا فشار محسوس کړي هغه د خپل دفاع وکړي غوونه پښتنه وکړي. ولې د فشار د یو مثلا د دوه د تړون سره جوخت د افغانستان د خلکو د غوښتنو مسلې مطرح کول او وايي چې د غوښتنو تعریف وزبنو تعریف دام کې دي چې د افغانستان د خلکو غوښتنې هغه د لوی جرګې هغه مشورې دي د افغانستان د خلکو غوښتنه مثلا اساسي قانون ده نو کې دي چې دا په دې معنی تعریف شي طالبان یوازې ټینګار پدې و چې د دوه تړون دی یوازنه او تنها اصل ووسی نه نور شانه مرجمه شي نه اصل زموږ د دوه تړون په اساس موږ د مذاکرات پیل شوي دا خو واقعیت تاسو منی دغه په اساس هغه څلورم دریم باندې وایي چې مذاکرات به شروع کیږي هلته تاسو لار چې تړون کې وګوري او بل دا چې د خلکو تقاضا نه موږ تاسو انکار نه لرو د موږ ټول خلک غواړي په افغانستان کې سوله راسي امن راسي تاسو ولې تر جرګې پورې محدودوي ولې تر څو کسانو پورې محدودوي دا خو یو عام غوښتنه خو د افغانان غواړي بل شک غواړي چې سوله راسي دا باید ولې موږ د معنی په شکل باندې استفاده ځنه کړو. روسي پښتنه مجاهد صاحب چې د بحث جنبندي هم وی دوه کې وضعیت څنګه دی لکه د تاسو که خپل حال وای طالب لخوا چمتواله آمادګي د اجنډا تشخیص او د مقابل لوري باندې او د دوه لوري ترمنځ اعتماد فضا افغانان ته دا ویلی شو چې موږ نږدې شوي یاستو خو توافقات ته نسبي توافقات ته یا بیا باید 2-3 کاله تنه په دې ځای کې چې موږ بحث کوو هلته په دې مورد باندې خو اوس فضا ښه ده دا بعد له دې میکانیزم ومنل سو موږ اجنډا باندې بحث کوو کومه اجنډاګانې سره ترتیب کوو اول کومه باندې بحث کېږي بیا په کومه اوس ملګري په دې باندې بوخت دي یعنی فیصلو ته خو لا نه تللي موږ بیا هم د خپل خوانه ډاډ ورکو ملت ته خلکو ته چې موږ غوښتنه دا د اولویت هم دا د چې باید د مذاکراتو لار موږ توافقات ولرو د هیواد اولیا ګټې په نظر کې ولرو د اسلامي اصول او احکام منل دا شعار ده پاته سودانو بیا مقابل جهته معلومي کوي غو د سي وړه موضوع بیا معنی کوله لکه د بندیانو په قضیه کې سم شاهدانو لکه دا اوسې شاهدانو چې د امریکا سره تړون د اصل نوي دغه سي موضوعات بیا را مخ تکړل بیا خو موږ تضمین دی غو خو نه سو کوي دا د طرفه جاده ده باید له دواړو خواونو تکفي باندې ممکن سوي بیا موږ خلکو ته بشپړ ډاډ ورکړو ولې تنه په یو جهته توګه موږ خپل اطمینان ورکوو. ډیره مننه کور ودان د طالبان وایان خالد زبیح الله مجاهد سلامت اوسئ. خیر اوسئ تاسو نه مننه چې موږ ته فرصت راکړه.